1 یو 2 دوه 3 درې 4 څلور 5 پنځه 6 شپږ 7 اووه 8 اته 9 نهه 10 لس 11 یوولس 12 دولس 13 دیارلس 14 څوارلس 15 پنځلس 16 شپاړس 17 اوولس 18 اتلس 19 نهلس 20 شل 21 یوویشت 22 دوهویشت 23 درویشت 24 څلرویشت 25 پنځهویشت 26 شپږویشت 27 اوویشت 28 اتهویشت 29 نهویشت 30 دیرش 31 یودیرش 32 دوهدیرش 33 درېدیرش 34 څلوردیرش 35 پنځهدیرش 36 شپږدیرش 37 اووهدیرش 38 اتهدیرش 39 نهدیرش 40 څلوېښت 41 یوڅلوېښت 42 دوهڅلوېښت 43 درېڅلوېښت 44 څلورڅلوېښت 45 پنځهڅلوېښت 46 شپږڅلوېښت 47 اووهڅلوېښت 48 اتهڅلوېښت 49 نههڅلوېښت and 50 او پنځوس 60 شپېته 70 اویا 80 اتیا 90 نوي and 100 او سل 101 یوسله یو 102 یوسله دوه 103 یوسله درې 104 یوسله څلور 105 یوسله پنځه 106 یوسله شپږ 107 یوسله اووه 108 یوسله اته 109 یوسله نهه 110 یوسله لس 111 یوسله یوولس 112 یوسله دولس 113 یوسله دیارلس 114 یوسله څوارلس 115 یوسله پنځلس 116 یوسله شپاړس 117 یوسله اوولس 118 یوسله اتلس 119 یوسله نهلس او 120 یوسله شل 130 یوسله دیرش 140 یوسله څلوېښت 150 یوسله پنځوس 160 یوسله شپېته 170 یوسله اویا 180 یوسله اتیا 190 یوسله نوي and 200 او دوه سوه 300 درې سوه 400 څلور سوه 500 پنځه سوه 600 شپږ سوه 700 اووه سوه 800 اته سوه 900 نهه سوه and 1000 او زر. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، هیله مند یم چې له لومړي نمبر څخه مو تر زر نمبرو پورې حساب په انګلیسي زده کړی وي. دا د مشال کورس چینل دی او تاسو کولی شئ د روانې انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه له لومړۍ برخې څخه نیولې تر شپېتو برخو پورې هم سنټنسز پارت، هم د ورډز پارت او په پای کې د ګرامر پارت درسونه را سره تعقیبولی شئ.